پزړه می درد د بلتا ندا بدن می ټوله او بدا خبر د زغم خبره ندا ستا جدای آسان ندا زکمړې مړې او کې په مخه تل تو یا وما شپې دی او نتیریږي زړګي متا پس زوريږي بلتا وخت هیڅ نتیریږي د غم سلې راته وګديږي وای ستا جدای نه ګرځوم پزړه زخمونه زخمی وای کباب کباب شو دستا تصویر د غم کتاب شو دیدن دی تس د غم په باب شو بدن می ټوله رب تاب شو د زندگی د زړه په زور بس تیر وما جوړورنا او اتالانا شل پچا پکې او شهیدانا یو قومندانا دو جانانا ګرام پریالای و قهرمان وای وسیر پیګ پر مزار سپین بیرغونه شول قربانا لسپین قرآنا پزلمو یوڑا او دا ارمانا دا ازادی لدی جہانا قسم دا سخم شو ہجران وای بلت ازمکا یا رزای نرا کوینا ظلم شهید شو زمال سترګو نا او بعید شو په ولا ډیر زرا او یار شهید شو لړو لژوند نور سای شو زکه پګرب فلزان تو غفتو مینا شونډې می وچو پترینی ولی لزلمی وینی ربهی دلی بیگام ډیرا اوی جړلی داچ مستر کې پړسي دلی وای ستا تصویر او تشګر ټو لش پنس وما د قومندانا بریالی غمدا په ولا جوړه او لوی ماتم دا چتللی چمنا او موسنم دا سخمو گزران په دغه چم دا وای چې شهید شوی می اشنا د خفایما او لسبحانا ولا چې ډیر دی او کړي ارمانا غم زور وی بس هر زمانہ صہیب عادل شاعر جانا نوای زکال درد زنگی دل او پلار زنا دا شهید مصری د افغانستان د اسلامي امارت د لغمان ولایت اتلو قهرمانانو شهیدانو پاک او سپیڅلو ارواح ته اهدا چې فرمش کړي په ډیره مینه ګران ورونو لکه هر یو سباون مجاهد احسان مجاهد عبد الرحمن احسان نیازی پیغام نوید احمد انس فرید احمد او احمد زکی په شاعري د ډیر ګران او محترم صہیب عادل او اواز د حبیل غازی او ریکارډینګ سنټر د فاروقی اسلام سټوډیو
الجنة ستوديو.